د افغان ځواکونو د دفاع وزیر لخوا د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو د بیرته سپارلو غوښتنه. بلخوا ترکي پانګوالو د هیواد په یو لویدیځ مهم ولایت کې په صنعتي ښارګوټي کې د سترې پانګونې خبر ورکړی دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د دفاع وزیر لخوا د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو د بیرته سپارلو د غوښتنې خبر لرو، خو پیل په هیواد کې د ترکي پانګوالو لخوا په صنعتي ښارګوټي کې پر پانګونې کوو. یو شمېر ترکي پانګوالو د هرات له والي سره په لیدنه کې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د پانګونې لپاره خپله لیوالتیا ښودلې او د پانګونې په بهیر کې یې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د هرات ولایتي رسنیز دفتر خبر ورکړی، والي ترکي سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې اړینې اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. والي ویلي چې سیمه ایزه اداره هڅه کوي د پانګونې، صنعت او اقتصادي ودې لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان پوځي چورلکې او الوتکې له ځان سره ساتلې غوښتنه کړې چې یا د الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري. دفاع وزیر دا څرګندونې په کابل کې د هلیکوپټرو د پریډ په مراسمو کې وکړې او ویل موږ په درناوي له هغو هیوادونو چې د افغانستان چورلکې او پوځي الوتکې له ځان سره لري غوښتنه کوو ترڅو د هوایي ځواکونو د الوتکو د راستنېدو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي د یو شمېر افغان پیلوټانو او تخنیکي انجینرانو له بیرته راتګ څخه مننه کړې او ویلي دي چې د یو پیاوړي هوایي ځواک د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. په مراسمو کې د هوایي ځواک قومندان وویل چې دا مهال د افغانستان له 289 پوځي الوتکو څخه 80 د الوتنې لپاره چمتو دي او نورې الوتکې تر ترمیم لاندې دي. درنو لیدونکو